او دی لس. بس ماماجي بس نورې خبرې پرېږده او زما خبرې ته غوږ شه. برکتي غرق شي، غرق دې کړم. غرق پېژنې؟ ولې نه پېژنم؟ غرق شوې خو په څه وی دا مې څه وویل. و بې وقوفه شمېره دې رانه غلطه که. شمېره پېژنې؟ ولې نه پېژنم ماماجي؟ خو دا تا څه شمېرله؟ د غنمو دا بمبلې مې شمېرلې. خو دا راته ووایه چې ته کومې بلا دلته راوړې. ماماجي داجي مې ویل که نه چې وی ته خو ولاړې که نه، راځه چې ځو. داجي مې وی رایې وله وړاندې شه چې ځو. وایم تا به څه ګړبړ کړي. ګړبړ پېژنې؟ په ایمان که هېڅ ګډبړ مې هم کړي دي ماماجي. زه خو وایم که نه چې ته به دا خپلې بمبلې شماره که نه چې کله اوسګار شي نو بیا خیر دی پلار له مې راشه. اوس در باندې پوه شومه. غلې ودرېږه پیسه شرفه. وایم داسې چل دی که نه چې زه ستا دا پوندې پېژنم. پوندې پېژنې؟ ولې نه پېژنم ماماجي؟ خپلې پوندې مې دي، خپلې پوندې به هم څوک نه پېژني. ماماجي هسې یوه خبره درته کوم. ما ته دا بمبلې اخر ولې شمارې نو؟ زویه دا د معتبر خان اډر دی. اډر پېژنې؟ داسې چل دی چې دا ترې شل کوم نو کیدی شي چې دانې م را باندې وشماري. هغه شومپړک نو دا دانې در باندې ولې شماري ماماجي؟ وایي زویه نو څه درته وویمه. داسې چل دی که نه زویه. دا نورې خبرې پرېږده. ته داسې چل وکړه چې د دې پټي ټولو وږي وشماره او زه به لاړ شم هغه پلار سره به د ګپ شپ ولګوم. نه ماماجي زما په سر والله ډېر زیات کارونه پراته دي که نه. ته داسې کار وکړه چې ته هم دا خپلې بمبلې شماره او زه ته نه یلکه ودرېږه که نه. د معتبر خان دا ناظري به راته ډېره ګرانه پروزي. هی هی زما چې شروع شمه بیا نو 8,910 مې کوسونو دی 11 دی 12. خانیه ټیپر چې زاړه شي نو ډېر پاکه شي. لکه ځان چباولې زاړه هر څه ښه وي. ښځې وې خانجي ستاسو هغه شناس په یاد شي؟ یاره څه د مزې چل به کولم. ډېره ښه مې یاده شي. خو دا راته ووایه چې تا ته نن دا شناس په څنګه در یاده شوه؟ د هېرېدو شی خو نه دی که نه. وایم چې په ټانګه به مې وتړله که نه نو مجال شته چې موټر به ترې مخکې شوي وو. خانیه خو ما ته د پلار د وختونو نښه پاتې وه یار. وایم چې په دولکي چال به روانه شو که نه نو نیغه به تله نیغه به په صدریاب کې د کبانو د کړي خوا کې ودرېده. یاره دومره خواږه به وه کبان ستا یاد شي خان. خانیه ټیپر هم خوره او خبرې هم کوه. خورم خان خورم خو په دې د ټیپرو خوند داسې واقعېږي. بابا جان سلام علیکم. وعلیکم سلام. خانجي سلام علیکم. سلام علیکم حاجي. وعلیکم سلام. هلکانو بیا هم چېرته پروګرام جوړ کړی دی؟ چېرته به پروګرام جوړ کړو بابا جانه چې درته یم چې لوی ګاډی راله واخله نو ښاره ته وکړې او ګاډی راله وانخلې. اخلم بچې درته اخلم. ولې درته نه اخلم؟ خو ګورم چې ته ښه ګاډی خو چې په درک راشي که نه. بابا جانه بس نوې ګاډی راله واخله. دا راته هر وخت په سړک باندې ولاړې نه بریک کار کوي او نه اکسیلیټر. او که نه خانجي دې ګاډي به سبا چېرته کندې ته ګزار کړي وو. دی څه کې زه د مور پلار یو زوی یم. غلی شه مړه. ولې دا زوی مانه سیوا دی. ستا غوندې چې څلور جوړېږي پوه شوې. نو خانجي بیا را روانه نوې ګاډۍ که نه. اخلم جلا قربان نه قربان ولې کشر خان ما وی که نه بابا جان ته مې دغه نوې ګاډي نوم وښایه که نه. خان په نوم یې څه کې هر یو چې خو چې نوی وي. زوړ ګاډي باندې به څه کوې؟ دی به هسې لګیا وي. ما ویل چې په هغه زوړ ګاډي نه به ټیکسي جوړ کړو. یو دوه پیسې خو به ګټي که نه. ټیکسي؟ روپۍ ګله ستړی مه شي په خیر. وایم ډېر ستړی شوم لاله. ستړی پېژنې؟ دا په څه باندې روپۍ ګله؟ وایي دا په څه؟ کرسۍ دې مبارک شه. دا چا راوړه؟
ماماجي دا ما انځلې ده دا مې سوي دا ما راوړې ده په خیر علي اخوا کدا لاسونه واللاس وینځه نو بیا ما سره لاس ملاوه لالا ستا سوال جواب را رسېدلی خو څه به درته ویم او نه به درته ویم نو دا ولې 90 روپۍ ګله د معتبر خان ناظري دا څه عجیبه نوکري ده او هره خبره ضروري ده ښه نو تا څه وي لاله نور مې هېڅ 90 روپۍ ګله د دې خورې علاج دی نه راځي د بیا څه کړي دي لاله ما په ایماندارۍ ماماجي ما خو هېڅ هم نه دي کړي ویمه ته غلې ودرېږه لکه د ملزم چې پلار دې ټول بیان کي بیان پېژنې ماماجي پیژنم خو په ایماندارۍ کې ما سم کړي دي ویل یې لکه ویم تام ته لالا د پوندانې قصه جوړه کړه زر وایم بیا نو نه تښتي که نه نور هېڅ نشته روپۍ ګله خو زه د کټ شوم او دی یا لکه ویم ته سمېږي نو تر اوسه دې سر په کیل کې نه ښودو ماماجي دا جي مې هسې بوس بادوي وایي دا مې سوي ته غلی شه هلکه 80 روپۍ ګله برکت یې د خپل کور ټول کارونه هغه ګل پخول جارو کول هر څه پخپله کوي نو ما وی که دله دې د واده پېژنې څه بندوبست وکړو نو ماماجي دا جي مې رښتیا وایي ډېر مه خوشحالېږه په غم دېړۍ کمبخته څه شوه زما لخته دې خوا راشه ډبې خو به مې نه ماماجي ډبه خبره در سره کوم راشه که نه ورشه که نه مینه در سره کوي درځه ماجي وایه ماماجي فرمایه ته خو واده ته داسې خوشحالېږي ته به وایې که پیړه په لاس ناست دی پیړه په لاس پېژنې نه ورشه لکه چې پخې که ماماله دي ښه دي سټرانګ چې ماماجي له پخوم خو ماماجي د داجي په خبره مې لوک 80 روپۍ ګله دا خبره خو ستاسو کور کې پکار وه خو خیر دام ستا خپل کور دی یاره دام زما کور دی لالا خو وایه بیا څه دي ما دا وی که د خپلوي په خپلوۍ پاتې شي نو ښه زه ستا په خبره ورسېدم ته د برکتي او د ګلغوټۍ د واده خبره کوې بلکل همدا خبره کو خورئ خو زما ډېر خوښ دی خو هغه ریخمې سره به پې سلام مشوره وکړم ولې چې هغه هم زما سمه تاڼېداره ده نو بلکل ورسره صلاح وکړه او که نن کېږي نو سبا ته یې مه پرېږده دغه چای راوړه که نه اورېږه ماماجي دا خو مې باندې کړي هم نه دي دا خبره بالکل نشي کېدی ته ماته دا ووایه چې د هغوی دې څه دغه یو کنډرګی چې پخپله پکې اوسېږي نور څه دلته شین دی دا خبره خو دې صحیح ده پلار یې معذوره دی د کار روزګار نه دی زوی بې روزګاره دی په لسم کې سبق پرېښی داسې ده که نه دا خو مې ګلغوټۍ لور کاوه راوړه ګوره روپۍ ګله زه خپله لور د خپله لاسه کوي ته نشم غورځولی د دې خو دا مطلب شو چې زه جنې ته دننه لاړه شه چې زما لور بې ګټي هغوی دواړه بې سټي ګوره ریخمې انسان شاه لالا مې وایي چې دا خپلوي او په خپلوۍ پاتې شي که په دې رانه پاتې کېږي نو یو 6 ځله دې پاتې شي ګوره ریخمې هلک شریف هم دی او زما خورې هم دی ګورې شرافت بې سټو نن سبا تعلیم او پیسه دواړه ضروري دي او دا برکتي سره دواړه نشته دی ګوره ښځې د ګلغوټۍ رضا معلومول ضروري دي د هغې رضا سلا وروسته خبره ده لاول حق د مور او پلار جوړېږي چې اولاد له ښځی وګوري او دا ښځی نه دی هسې ویمه ریخمې روپۍ ګل زما نوم دی او پیسې ستا ډېرې خوښې دي نو